تاسو دا وګورئ د نړۍ نقشه ده تر دې ځای پورې هغه چې دلته شاته چې ښکاري دا امریکا ده امریکا ده د امریکې نه تر ایرانه پورې تقریبا مساحت 12,000 کیلومتره یا ځینې ولایتونه د امریکې دي چې تر ایرانه پورې البته هوایي مساحت یې 10,000 کیلومتره څومره 10,000 کیلومتره د کابل نه چې موږ هرات ته ځو تقریبا 5,000 کیلومتره لاره ده خو یو ورځ سفر خو ده 10,000 کیلومتره نه لرې یو سړی راځي غواړي چې دلته په دې ځای کې واکمني وکړي د چا په واسطه باندې داسې یو ملک ورته نه شو ویلی ځکه دی دلته په زور پراته دي داسې یو هېواد چې فکر وکړه ایران ته 15 کرته لوی دی څومره ایران ته 15 کرته لوی دی ایران ټوټل مکمل مساحت 14,800,200 کیلومتره مربع دی هغه صاحب چې دی هغه د مساحت فکر وکړه دا خو اشغال شوې ځمکه ده 2,000 یا 2,000 کیلومتره مربع مساحت نه ته دا حساب کا چې داسې یو مچ در راباسېږي او بیل ته دې کړنګېږي خو ولې د نورو مملکتونو چارچاپېره چې تاسو وینئ هغه طرف ته چې کوم پلار یې پروت دی د هغې ورسره کومک دی مرسته ده که نه او دی چې بیږي کړی دی هغه موږ تاسو سپي ته وایي که نه نیسئ بیږي نو هغه موضوع ده دلته که موږ وګورو ایران خصوصا د کومو مسلمانو هیوادونو چارچاپېره پروت دی د تعصب خبره ده دلته دغه مچ قدر چې د اشغال شوي سیمه کې پروت دی په خدای کې هغه نوم هم په اخیستلو ارزي الله دې موږ ته دومره همت راکړي چې دا داسې وګڼو لکه یو مچ چې په دې لاس باندې سړی سې ووهي مړ کړي نو د دغه ځای نه راتېرېږي دېخوا مصر وګوره سعودي وګوره عراق وګوره سوریه وګوره ترکیه وګوره مثلا دلته دېخوا عمان ته دېخوا ته دی یمن ته پروت دی د دغه ځای نه د شی راتېرېږي داسې راځي او دلته چې کې تقریبا 1,500 کیلومتره یا 1,400 کیلومتره دلته راځي هغه اهداف ولي هغه ځای کې بمبارونه کوي هغه ځای کې خلک ټارګټ کېږي نو دا جنجات که چیرته دغه کم مسلمان هیوادونه چارچاپېره پراته دي او داسې نه چې کمزوري دي ښه د اقتصاد هم ماشاءالله ښه دي دې ځای نه خلک راځي د هغې ځای نه خلک راځي دلته سرمایه ګزاریان یې کړي دي دې ځای کې پیسې بندي کړي دي داسې یو هیوادونه چې هغه خلکو ورته احتیاج دي یا مثلا تاسو دې ځای کې وینئ امریکا د چارچاپېره په دغه هیوادونو کې ټول ځای کې د دې شی د بیسونه شته خو هغه داسې نشي کولی چې دا چې کوم هیواد کې د دې بیس دی هغه ورته وایي چې بیس د دې ځای نه جګ کړه یا د حمله بنده کړه یا د دغه 2,000 کیلومتره مربع کې چې کوم خلک پراته دي یا چې کوم غاصبین دي دغه یې چغه یې کړه نه دې ځان ورته غلي نیولي بر علاوه چې دې همکاري وکړي د ایران سره دغلته یو هیواد دی په نامه د جوردن په ځای د دې چې همکاري ورسره وکړي دغه هیواد چې کوم اردن یا جوردن نومېږي د دې یو رئیس جمهور دی چې الله دې د سپي په مرګ مردار کړي داسې به هغه د ایران نه چې کوم توغندي راځي دی هغه هلته پنسا کوي نو افسوس پکار دی راځم خپل اصلي هدف ته دغه هر څه د بې اتفاقي نه کېږي همدا ایران په سوریه کې څه ونه کړ همدا ایران نیابتي جنګونه په افغانستان کې څومره ونه کړ همدا ایران په مسلمان هیوادونو کې درته ښیم چې څومره لاسوهنې د ایران ونه کړې که چېرته د اول نه سره اتفاق او اتحاد دغه وګزمو فکر کوئ نو هېڅ کله به هم د یو بل پښې نه خوړلي هغه چې کوم مذهبي اړخونه دي هغه چې کوم اختلافات خپل کې یو دی او که تاسو ګورئ کفري هیوادونو ته څومره اختلافات خپل منځ کې لري او بیا د مسلمان لپاره ټول راځي مخکې عراق ختم که صدام ختم که اوس به د ایران نوبت یې هغې نه وروسته به کېدی شي امکان لري چې د پاکستان یا مثال د سعودي یا د بل کو هغه د لیبیا ولسمشر خبر به تاسو اورېدلې نن چې وایي په لیبیا ده سبا کېدی شي عرب هیوادونو کې یو غونډی د لیبیا ولسمشر قذافي وایي ای د عربو هیوادونو مشرانو که چېرته نن په عراق باندې دا عملیاتیان وکړي په عراق باندې سودا باندې حملې وي که په عراق باندې کنده حالت راځي او موږ تاسو ملاتړ ونه کېدی شي سبا زمان وبئ بل ورځ کېدی شي د بل هېواد نوبتي کېدی شي بل ورځ د بل هېواد همغه خبره ده همغسې چلي نو بیا په دې خلکو کې دا فکر او سوچ نشته راځو افغانانو ته هغه ورونه چې په ایران کې پراته دي که چېرته لاره درته خلاصوي راځئ خپل وطن ځکه دا جګړه د سیاسانه جګړه نه ده اوس کې امریکا هم راداخلېږي او د خبره سره نور هم پیرا که امکان وي سیستم درته جوړي ځان راوباسي که خصوصا هغه سیمو ته نږدې مه ورځئ چې کوم ځای کې دولتي ودانې هغه ځای کې وزارتونه وي هغه ځای ته نږدې مه ورځئ او امکان دا هم شته هغه ځای کې چې مثال بمبار شوي هغه ځای وشتل شوي
خصوصا دی کاریګر به تر څو پورې هلته صفایي وکړي هغه وکړي دغسې ځایو ته مه ځئ ځکه هلته کیدای شي امکان لري اټومي مواد وي هغه ځای کې ستاسو ژوند ته خطر پیښ کړي آینده کې قسمه قسم مریضان یې در باندې راشي نو خودداري وکړئ دغسې ځایو څخه دغه یو پیغام دی خصوصا ټولو هیوادوالو سره باید شریک شي الله مو خوشحاله وي سره خپله کیسه مارئ ویډیو خو دې وکتله نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم خوشخبري دا ده خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې امریکا کې استرالیا کې په کاناډا کې نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست دی دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور وویني متاثره کېږي به که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواريو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي همدا اوس بسم الله که د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مو کړه شرمنده نه یې موږ خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخ ته ځي السلام علیکم